Now it is the time to learn some important vocabulary. Grow up. د grow up څه مطلب دی؟ د grow up مطلب دی غټېدل یا لوی کېدل. لکه فار ایگزامپل یو ایگزامپل به درکړم دې سره به تاسو ډېر ښه پوه شئ. What do you want to be when you grow up؟ د دې مطلب دا دی کله چې ته رالوی شي یا کله چې ته راغټ شي نو څه به جوړېږي. لکه اکثر له زموږ نه هم خلک پوښتنې کوي او موږ هم د خلکو نه دا پوښتنې کوو چې څه به جوړېږي، یعنی په خپل مستقبل کې په راتلونکي وخت کې به څه جوړېږي. که تاسو د یو ماشوم نه پوښتنه کول غواړئ یا د خپل ملګري نه یا بل چا نه چې یاره ته چې راغټ شي په خپل مستقبل کې نو څه به جوړېدل غواړئ، ډاکټر، پایلټ، انجینر، ټیچر او که څه شي، نو تاسو ورته په انګلیش کې داسې ویلی شئ what do you wanna. د دې wanna په ځای باندې تاسو want to هم ویلی شئ، خو دا wanna یو شارټ فارم دی. wanna be when you grow up. when you grow up مطلب دی کله چې ته رالوی شي. او د دې جواب هم زده کوئ. I'll be a teacher when I grow up. کله چې زه رالوی شم یا کله چې زه راغټ شم زه به یو ټیچر یم، یو استاز به یم. آل دا تاسو آل هم ویلی شئ، آل شارټ فارم دی. دا اصل کې دی I will، خو I will یې را شارټ کو آل ته جوړ شو، خو چې دا apostrophe ورسره وي. I'll be a teacher when I grow up. نو دې ټیچر په ځای باندې تاسو څه جوړېدل غواړئ، څه کول غواړئ، هغه ورکې تاسو بېشکه ویلی شئ. apologize د دې صحیح تلفظ زده کړئ. apologize د دې مطلب دی چاته معذرت کول، د چا نه معافي غوښتل یا د چا نه بخښنه غوښتل. لکه فار ایگزامپل تاسو یو داسې کار وکړو چې هغه د بل کس په تبه نه شو، یا تاسو دا معلومه شو چې ما د کس سره زیاتی وکړو، ما څه زیاته خبره وکړه، نو بیا چې ته د دې نه معافي غواړئ، بخښنه غواړئ، یعنې داسې ورته ویل غواړئ چې ما معاف که، ما وبخښه، دا غلطي زما ستا نه وه، نو دې ته ویل کېږي apologize. فار ایگزامپل لکه په دې کلیپ کې چې تاسو کتل apologize to your brother. هغه مور د خپل زوی ته وایي چې د خپل رور نه دی بخښنه وغواړه، معافي ترې وغواړه. بل ایگزامپل you should apologize to him. تا ته پکار دی یا ته باید د هغه نه بخښنه وغواړئ، د هغه نه معافي وغواړئ. ستاسو یو ملګري بل یو ملګري سره زیاتی وکړو او تاسو دا معلومه شوه چې یاره د زیاته خبره وکړه، د زیاتی وکړو، نو په انګلیش کې ورته تاسو بالکل داسې ویلی شئ you should apologize to him. یعنی ته باید د هغه نه بخښنه وغواړې یا تا ته پکار دی چې د هغه نه معافي وغواړې. د دې سنټنس دا مطلب دی. یا که تاسو چېرته په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې هغه راغی بس معافي رانه وغوښته او معاف مې کوم، یعنی بخښنه رانه وغوښته ما سره چې کوم زیاتی کړی او معاف مې کوم، نو په انګلیش کې بیا تاسو ویلی شئ he apologized to me. he apologized to me. هغه زمانه بخښنه وغوښتله. there is no food in this house. دا هم یو امپورټنټ سنټنس دی، یعنی یو ډېره ضروري جمله ده. د یوې جملې نه تاسو ډېرې جملې جوړولی شئ او دا ستاسو په زیاتو ځایونو کې په کار راتللی شي. د دې سنټنس مطلب خو دا دی لکه هغه ښځې چې وویل دلته په کور کې د خوراک هیڅ هم نشته دی، یعنی هیڅ هم نشته چې پاخی کو یا ویې خورو. که چېرته ستاسو په موټر سایکل کې، په موټر کې یا په بل څه کې تیل نه وي، پټرول نه وي، ګیس نه وي، نو تاسو په انګلیش کې د عمدې سنټنس نه مدد اخیستلی شئ. تاسو داسې ویلی شئ there is no fuel in the car. په ګاډي کې تیل نشته، ګیس نشته، سنجي نشته. یا که چېرته تاسو داسې ویل غواړئ چې په بټوه کې مې یو پیسه هم نشته یا یو روپۍ هم نشته، بیا ویلی شئ there is no money in the wallet. د والټ مطلب دی بټوه، یعنی په بټوه کې پیسې نشته دی. how can you tell. د دې سنټنس مطلب دا دی چې ته داسې خبره څنګه کولی شي، یعنی تا ته د دې په باره کې څنګه پته ولګېده. لکه دا جینۍ چې د ټیکسي ډرایور ته پیسې ورکړي، زیاتې پیسې ورته ورکړي، لکه د هغه چې څومره پیسې کېږي د هغې نه ورته زیاتې ورکړي، ټیپ ورته ورکړي، نو هغه ورته وایي چې ته به ضرور د نیویارک کې. نو دا جینۍ ورته وایي چې ته دا خبره څنګه کولی شي، یعنی تا ته زما په باره کې معلومات نشته، نو ته دا خبره څنګه په یقین سره کولی شي. how can you tell. store shop د دې یو مطلب دی دکان ته ویل کېږي، خو په دې کې فرق داسې معمولي شانته شته. شاپ په برټش انګلیش کې دکان ته ویل کېږي او سټور په امریکن انګلیش کې دکان ته ویل کېږي، بس همدا فرق ورکې دی. expect د دې مطلب دی توقع کول.
فار ایگزامپل I didn't expect this. ما دې توقع نه وکړې. I didn't expect this. یعنی کله چې تاسو سره یو کار غیر توقعاتي طور باندې وشي تاسو د اوسه توقع نه وي کړي او تاسو سره یو کار وشو نو تاسو داسې ویلی شي I didn't expect this. ما دې تمه ما دې توقع نه وکړې. Excuse me. د excuse me مطلب دی معاف کا یا وبخه. دا خو دې مطلب دی خو ضروري ده چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي. تقریبا په هغه نورو ویډیوګانو کې هم ما تاسو ته ویلي وو کله چې تاسو د بل کس توجه د خپل ځان طرف ته راړوئ نو بیا ورته ویلی شي excuse me sleep well. دا یو ښځه د جینۍ ته وایي کله چې تیزي ورته وایي sleep well یعنی په سکون سره اوده شي. تاسو داسې ویلی شي good night. دا دواړه بس په یو ځای کې استعمالیږي که تاسو good night وای او که sleep well وای. Do you mind یا would you mind دا به زما ډیر زیات خوښ شو او امید کوم چې تاسو به هم خوښ شي. د دې مطلب دا دی لکه پښتو کې چې موږ خلکو ته وایو خفه کېږې خو به نه که نه خفه کېږې خو به نه که نه چې یو خبره درته وکړم خفه کېږې خو به نه چې یو کار مې وکړي. د دې اصل دا مطلب دی. لکه فار ایگزامپل تاسو په انګلش کې داسې ویل غواړئ چې خفه کېږې خو به نه که زه دلته کښېنم نو بیا ویلی شي Do you mind یا Would you mind if I sit here. خفه کېږې خو به نه که زه دلته کښېنم. Would you mind if I use your phone. خفه کېږې خو به نه که زه ستا موبایل لږ استعمال کړم یو رنګ ته وکړم لږ گیم پې وکړم. Would you mind if I use your pen. خفه کېږې خو به نه که زه ستا دا پن لږ استعمال کړم. ته خو به دا خبره مایند کې نه که نه. It's alright. You didn't mean any harm. د دې سنټنس مطلب دا دی چې خیر دی هیڅ خبره نه ده ستا مطلب نقصان کول نو. یعنی کله هم چې یو کس یو کار وران کی خو قصدن نه د هغه خوښه نه وه او د دې نه کار وران شو نو په انګلیش کې ورته بیا تاسو داسې ویلی شئ It's alright. You didn't mean any harm. که چېرته تاسو داسې وایئ I didn't mean any harm بیا د دې مطلب دا دی چې یاره زما دا مطلب نه و یعنی زما مطلب نقصان کول نو بس خفه نه شي معافي غواړم. Why didn't you tell me. تا ولې ما ته ونه ویل. دا خو بس تاسو ډېر زیات په کار راځي دا سنټینس. Why didn't you tell me. مطلب یې دا دی چې تا ما ته اخر ولې ونه ویل.